بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان د یوې نوې مرکې سره تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی. امید دی چې روغ به یې جوړ به یې او له خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلي. ملګرو سیمه د کوړه خټک چشمې کلي ته راغلي یو د پښتو ادب یو تکړه شاعر چې هیڅ د تعارف محتاج نه دی. پرویز زړګی صاحب را سره د ادبي ګلونو نننۍ خپرونې میلمه دی. نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ چې په شریکه ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. پرویز صاحب په پروګرام کې درته هرکلی وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر ډېر شکریہ چې تاسو دونه قیمتي ټیم ضایع کو او موږ سره دلته رالی. نو موږ به ستاسو سره خپل شاعري شریکه کو او نور هم چې څه ویل غواړئ انشاءالله تاسو ته جواب. ډېره زیاته مننه پرویز صاحب چې دومره مصروفه ژوند نه موږ له مینوالو لم وخت ویستو. نو ډېره زیاته مننه مو کوو. پروګرام کې به درنه ادبي پوښتنې هم کوو، ورسره به درنه کلامونه هم ورو. خو پرویز صاحب ټول لومړی را سره خپل یو غزل شریک کوي نو ډېر به خوشحال شو. ډېر ډېر شکریہ. دا زما پیل غزل دی. ارشاد. زه د خوشحال شاړو میرو کې اوسم، په دې تورغر تورو تیرو کې اوسم، توتی مثال می ازادي غواړم، زه په دا شنو شنو باغچو کې اوسم، خوشحاله په تا به سلامونه وایم، که چېرته لرې ښاریو کې اوسم، د ستا یادونه هېرولی نشم، که د چا عشق په زولنو کې اوسم، مخامخ غر نه چې شاته کلی مخامخ غر نه چې شاته کلی مخامخ غر نه چې شاته کلی زه د چشمۍ ښکلو کوڅو کې اوسم، زڼګی مې نوم غمونه نه مې پرېږدي، خو بس د وخت په تقاضو کې اوسم. ډېر ښکلی ډېر اعلی. یقینا ملګرو به دغه شعرونه خوښ شوي، خوند به ترې اخیستی. پرویز صاحب پروګرام کې را سره دا شریک کړي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی دی؟ د شعر لیک خو ما ډېر وخت مخکې شروع کړی او شعر او شاعرۍ سره مې ډېره مینه وه، خو بس چونکې داسې حالات راغلل چې زه کراچۍ کې وم او هلته د سټیج پروګرامونه کېدل، نو ما دا ایکټینګ طرف ته توجه لاړه. نو هلته هغه وخت کې دا غټه ډاکټران راتلل مونږ هوټل ته او هلته به مونږ سره پروګرامونه کول. نو بس ای سره په ایکټینګ کې بدر منیر دی، یاسمین خان دی، دا ټول سینیر اکټران څومره چې جنګ بابر اصف خان دا ټول مونږ سره راتلل، یاسمین خان دی او دا ټول زاړه اکټران څومره چې بس دی نه ما دا ایکټینګ شوق بس هغې پیدا شو. نو بس ما دې سره ایکټینګ کولو، نو بس دا شعر او شاعري لغون بیا ما منځ کې پرېښوله. خو شوق مې اوسه پورې شاعرۍ سره هم شته، د خپلې خاورې سره مې ډېر دی، خپل کلچر ثقافت سره مې ډېره مینه ده. نو بس دواړه طرف ته کوشش کوم چې ځان ورسوم. ډېره ښه ده. پرویز صاحب په پروګرام کې به درنه ورسره پوښتنې هم کوو، خو ورسره به درنه شعرونه هم اورو، ملګري به هم دغه تمه کوي. نو بالکل خپل شعرونه هم را سره شریک کړي. ډېر ډېر شکریہ. دا ما یو غزل دی. ارشاد. دا په خپل پښتنو باندې په دې خاوره باندې پیدا دی کم د پښتونخوا په پښتنو کې، نو بیا ولې مې سوځې په سرو لمبو کې، د جانان زلفې رخسار رانه هیر شوي، همیشه ټکرې خورمه په تیارو کې، او ګیدړانو ته به څنګه وطن پرېږدم ګیدړانو ته به څنګه وطن پرېږدم چې پیدا کړم الله زه په زمرو کې. ای وطن ستا په ننګ ناموس دې مړ شم چې د غیرت ای وطن ستا په ننګ ناموس دې مړ شم چې د غیرت بیړۍ پرتې مې په خپو کې، چې بې وسه یم هېڅ کولی نشم بیا لیونی ښیم چې ګرځم په میرو کې، او د غیرت جنازې وځي ورته ګورم خدای ړوند مې که چشمار شم پړندو کې، او د منصور غوندې په دار زه ختل غواړم چې پښتانه بچي مې ستایي په حجرو کې، او دا زړګي غریب بس دغه مدعا ده، دې زړګي غریب بس دغه مدعا ده چې خدای تل دې اتفاق په پښتنو کې. ډېر ښکلی ډېر اعلی. ډېر شکریہ. پرویز صاحب پروګرام کې را سره دا هم شریک دي چې پښتو ادب کې خو ډېر زیات صنفونه دي، نو تاسو کوم صنف ډېر لیکلی دی؟ ما خو زیات تر غزل زیات لیکلی دی. ډېره ښه ده. پرویز صاحب د خپل ژوند نه څومره مطمئن یې؟ بس زه خو د خپل ژوند نه ډېر مطمئن یم او شکر الحمدلله، ښه خوشګوار زندګي مې تېرېږي او ډېر سور کې ژوند مې تېرېږي، او په سادسي هم داسې راباندې راشي او واقعي هم راسې راشي، خو زه احساس نه کوم د دغه، ولې دا ژوند دی. یو شاعر ویلي په دې دنیا کې چې اوسېږي د دنیا غوندې شه، وایي په دې دنیا کې چې اوسېږي د دنیا غوندې شه، ژوندون ظالم دی لکه کاڼی د صحرا غوندې شه. نو دې ژوند کې به تا باندې هر څنګه حالات راځي،
او تکړه سړی او ښه انسان هغه دی چې هغه د دې سره مقابله وکړي د وخت حالات سره او خوشحاله اوسئ. ښه سوچ دی. پرویز صاحب دا هم را سره پروګرام کې شریک کړي چې تاسو څومره ډرامو کې کار کړی دی نو ملګرو سره دغه د ډرامو څو نومونه هم شریک کړئ. ما خو ډېرو ډرامو کې کار کړی چونکې زما دا پی ټي وي نه باران نه پټېدم هغې کې مې څه کرکټر کړی و څلور پنځه نه او بیا مې په دغه کې په دا ګز دا میدان ډاکټر اکرام ډرامه هغې کې مې کافي کرکټرې کړي وي او بیا هغې نه بعد مسټر هټلر و هغې کې مې ښه ښکلی کرکټر کړی و خیبر باندې او داسې په سیج کې مې ډېر زیات کړي ښه سټوریکل ډرامې وي. دا اوس دور والا نه مخکې موږ ډېر ښایسته سټوریکل ډرامې وي ښه پروګرامونو نه هغې کې ما شوق لرو د ایکټینګ هغې کې ما ډېر اداکاري کړې ده. ډېره ښه ده. پرویز صاحب پروګرام اخره کې را سره یو غزل بل هم شریک کړئ نو ډېره به ښه ډېره ښه ده. دا زما یو غزل دی ارشاد. د خپل وطن د شنو باغونو میوې او غیارو په لاس یې لوټ کولی نه شم. ډېر ښه. خړې کوټې د غریبۍ جونګړې ستا په محل یې بدلولی نه شم. د تن په وینو به د سره کم خاوره په غیر غمازو د ساتلی نه شم. زه یو پښتون یم په پښتو نازېږم د قوم بچي زه غر کولی نه شم. د ازادۍ د عاجزۍ ژوندون مې ستا په ډالرو یې بدلولی نه شم. د ګیدړ ټول عمر ژوندون زمري او ورځ ښه وي مړ د شم زه د ګیدړ عمر تېرولی نه شم او د تورو غرونو په لمن کې اوسم او کلې چشمه یې چاته پرېښولی نه شم. ډېره ډېره شکریه او ډېره مننه چې تاسو موږ ته دومره قیمتي ټایم راکړو او موږ ته د وخت راکړو دلته موږ سره میلمانه شوئ. الله مې خوشحاله سره که موږ ستاسې مستاخي شوي چې ستاسو د میلمستیا کې کمی راځي نو معافي غواړو. ډېره شکریه. ډېره مننه ستاسو هم کوو پرویز زړګي صاحب را سره د نننۍ خپرونې میلمه او ملګرو زموږ ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ. خپل ورور انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان.